دغه نه استاد په شاګردانو باندې د زده کړې د علم تاکیدونه کوي. نبی علیه السلام تاکید کوه ولې چې غلطه ترجماني بیا ونه شي. ډیر وخت کې دا چې سبق خبره سمه زده نه شي بیا د استاد نه په بل ځای کې ته حکایت کې په ناقصو طریقې حکایت کې د استاد بدنامي پکې راځي که نه راځي؟ زده یې کوي. خو دومره ذمهواري دا ده چې خلکو ته هم خبر ورکړي. لکه هغه حدیث مبارک کې چې بلغوا عني ولو آیتن. دغه نه دا معلوم شو چې دا د خلکو دعوت، خلکو ته دینی پیغام رسول د دغه لپاره دا نه د ضرورت چې واره به دستاربندي کوي مولوي کېږي به پس د مولویتوب نه به بیا خلکو ته بیان کوي. نه چې څومره د زده کړو خو چې زده دې کو. خو دغه ځای کې به موږ تاسو پام کوو یو فضائل دي یو احکام دي. دا فتوا ورکول د هر ملا کار هم نه ده. عوام خو څه کوي، طالب خو څه کوي، د هر ملا کار هم نه ده. چا چې وایي د فقې سره وخت نه یې تیر کړی، د فقه عالم سره، لکه دا نن سبا چې تخصص په فقه ورته وایي چې د فقه عالم سره وخت نه یې تیر کړی، په فقاهت کې خپل مهارت نه یې حاصل کړی، د فقه کتابونه درس کړي کتلې نه وي، هغه د فتواوې چاته نه ورکوي. کم از کم طبقات فقهاو خو به پېژنې چې قوي او ضعیف قول خو درته معلوم شي، راجح او مرجوح خو درته معلوم شي، خپل مذهب او بل مذهب خو درته معلوم شي، په خپل مذهب کې مفتابهي قول خو درته معلوم شي. پس دغه نه به بیا خلکو ته فتواوې ورکوي. اما هغه څه چې فتوا ته پکې ضرورت نه ده، واضح دین د فضایل د لمانځه فرضیت هر چاته معلوم ده. اسانه مثال درکم، فرضیت د لمانځه هر چاته معلوم ده، خو په جمع کې او په لمانځه ادایګي کې سستی هم په خلکو کې هر چاته معلومه ده که نه ده. اوس دغه ترغیب خو وچلوه، د جمع د پایبندي فضایل دی واورېده، هلته په قوم کې سستیا ده، په دغه کې دغه فضایل ورته بیان کړه چې هغه جمع ته برابر شي. روژه کې مثلا نقصان ده، کمزوري ده چې روژې ته برابر شي. زکات کې کمزوري ده چې زکات ته برابر شي. اختلافي مسایل مه څېړه. یو کارمل را نور چا څومره د زده کړه دا نه د ضرور چې وارې به مولوي کېږي، بیا به پس هغه نه مفتي کېږي، بیا به پس هغه نه خلکو ته بیان کوي. دغه خلک چې حضرت پیغمبر علیه السلام ته دا پیشنهاد وکړو، پیغمبر علیه السلام نه خصوصا د اشربو په متعلق کوم پوښتنه وکړه. پیغمبر علیه السلام دوی ته امر په څلورو شیانو وکړو، د څلورو شیانو نه یې منع کړه. امر یې په ایمان بالله وحده ورته وکړو، بیا ورته ویل په دې خبرې چې په یو الله ایمان څه شي ته وایي. دوی ورته ویل الله تعالی او رسول الله علم لري. مخکې موږ تاسو دا خبر کړی و چې حضرت عمر فاروق امتحان اخیست، د په امتحان کې چا ورته عذر په شکل نه چې بس الله او رسول علم لري د خوش کوړته، خو یو چې زده مې دی نه مې دزده، او یو داسې وي چې د شارع بیان ده، هلته خو هر نوی حکم نازلېدو صحابو ته خو معلوم نه و، نو علم به ادبا حواله کوه الله او رسول الله ته. د ده به مطلب په د خبره کې چې تاسې پوهېږئ دا پوهه مطلب نه وه، استفتاء مطلب نه وه، ځان ته دوی متوجه کول وه. نن کومه ورځ ده، نن کومه میاشت ده، دا وطن کوم وطن ده، دا یې دغه دپاره کړ چې ځان ته یې متوجه کړي. دا خبره ښه په غور باندې واوري، ځکه به د حواله بیرته الله او رسول ته ورکوله، په اخر کې بیا دی بیان ورته کوي. حضرت پیغمبر علیه السلام چې دا ورته ویل، نو بیا دی چې الله او رسول ته خبره حواله کړه. پیغمبر علیه السلام تشریح ورته وکړه چې شهادت د دې خبرې چې لایق د عبادت نشته مګر یو الله تعالی ده، او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رسول دی الله تعالی ده. اول ایمان بغیر د دغه نه راځي، د دغه امر ورته وکړه. دوم د صحیح ادا کولو د لمانځه. قرآن او حدیث کې د لمانځه په باب کې د اقامت ماده ذکر کیږي. اقیموا الصلاة یقیمون الصلاة والمقیمین الصلاة چې چیرې ذکر کیږي. اقامت دغه سیده درېدن ته ویل کیږي چې هیڅ کوږوالی نه یې پکې. موږ نه الله تعالی کامل لمونځ غواړي، چې مخکې موږ تاسې
د احسان 3 مرحلې ذکر کړي. دغه ادنا مرحله دا ده چې کامل وي، فرض واجب سنت او مستحب دی ټول په ځای وي، خو د کډیو نه بچ وي، فساد نه یې پکې راغلی، مکروه نه یې پکې راغلی. دغه اوس کامل ویل کېږي. الله تعالی دې موږ نه کامل منځ غواړي. او په ترمذي کې ما پرون بله ورځ کې ویلې چې څوک اذان واوري او عذر نه یې جمع ته نه ځي، دغه لمونځ شته؟ خو اصل لمونځ نه ده، نه په کمال خو یې نه پیدا، دا لمونځ خو نه ده کامل لمونځ چې اذان اوري جمع ته رسېدی شي. او مجلس عذر یا چکر عذر یا ویښ شو بیرته ځان په خوب واچوه خوب عذر، دا عذرونه خو نه دي. کم از کم هغه ادنا مقام د صحت خو به په ځان کې احسان په ځان کې راولي. او ورکړه د زکات، صیام د رمضان، او دا چې تاسو د غنیمت نه 5 به هم ورکوئ. هغه د باب ثبوت په دغه ځای کې چې اداء الخمس من الایمان ده. ګورې د ایمان په تفسیر کې پیغمبر علیه السلام دغه ورته ذکر کړه. نور دا خبره چې مخکې مو ویلې وه چې امر یې دوی ته په 4 شیانو وکړه، خو په تفصیل کې خو 5 شوه: شهادتین، اقامت صلات، ایتاء زکات، صیام رمضان او ادایګي د خمس. اجمال او تفصیل سره جدا شوه. دغه بیا مختلف توجیهات دي. اسانه توجیه چې یا اسلوب حکیم ده، امر په 4 شیانو، اول 4 د خمس نه مخکې د ادایګي د خمس خبره زائده دی ته د دې لپاره وکړه چې دوی ورته ویل چې موږ د تاسو په مابین کې کفار حائل دي. نو طبعا د کافر سره خو به کله جنگ راځي. دغه جنگ د غنیمت حکم چې بیا دواري پښتنه ته دی نشي مجبوره. لکه په کشتۍ کې حضرت نبی علیه السلام نه صحابي پښتنه وکړه، کله موږ په کشتۍ کې سفر کوو، خوږې اوبو کمې وي، که اودس په کو بیا د تندې نه مرو هغه اوبه راخلاصېږي په کشتیو کې شپې کله راځي. د دریاب په اوبو اودس کوو که نه؟ نبی علیه السلام ورته ویلې چې د دریاب اوبو پاکې. جواب خو په ده خپره شو. خو نبی علیه السلام مازید بله خبره هم ورته وکړه: میتته یم حلاله که مایانې خوریم. دا یې ولې وکړه؟ ځکه چې په دریاب کې چې اوبه ور ختمیږي، نو خو کله به دغه چې نفقه ور ختمیږي، بیا به دغې پوښتنې ته دواري محتاج چې بیا موږ هلته مایان خوړی شو که نه. نبی علیه السلام مخکې تر دې نه چې هغه سائل پوښتنې ته مجبور نشي د جواب ورکړو چې هغه هم خوړی شي، دلته هم د دغه دپاره. او یا دا 4 امور د اول شهادت نه راوروسته دا نور 4 امور دي: لمونځ، روژه، زکات او ادایګي د خمس. حج خو هلته لا فرض نه و. دا 4 یې ورته ذکر کړه. د شهادتینو خبره یې ولې ذکر کړې؟ وایي تبرکان. دا خلک مسلمان و که کافر؟ خو مسلمان راغلی و. مسلمانو ته دعوت اسلام ذاتي دا خو څه ضرور نه ده، خو احکام به اوس ورته ښیې. وایي شهادتینو ذکر دا تبرکان ده. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن لله. دا لله د څه دپاره ذکر کیږي؟ د تبرک دپاره. نور خو مساله د تقسیم الرسول ته مفوضه ده، خو د الله تعالی ذکر د تبرک دپاره ورته کیږي. دلته معاهده چې د شهادتینو ذکر دا تبرکان وشو. اصل دغه نور 4 امور دي چې دغه 4 نور امور بیان پیغمبر علیه السلام ورته وکړه او منې کړه د 4 قسمه لوښیو نه چې د اشرباو دی پوښتنه کړې وه. حنتم لاندې نقطه ورسره لیکي چې یو قسم شنه ګړي و، د دغه نه منه. څوک وایي چې یو قسم سره ګړي و، د یغه نه منه. څوک وایي یو قسم ګړي و چې د مصر نه شراب کې راتله، د یغه ګړي نه. څوک یو قسم ګړي و چې هغه ګړی اول جوړی په دا خټه کې ویښتان وینم ورګډول چې هغه خټه مضبوطه شي، د یغه قسم ګړي نه. څوک چې مطلق ګړی، مختاره دا د مطلق ګړی. څوک هغه ګړی و چې چوک ته یې په څنګ کې لکه هغه کوزه د ګړي نه. خو بعضې ګړي داسې چې چڼکه کوي چې اوبه پکې واچوي یو ساعت بعد بسیره نم ټول لوند خوش شي، هغه اوبه سړوي. په یغو کې هم نبیز زر مسکر نه ګرځي. خو بعضې ګړي داسې چې مسامات نه لري،
خبر خو په داسې لوښي کې ده چې تا به د سکر ورته پام هم نه وي هغه به مسکر شوي وي نو داسې ګړی کې چې مسامات نه لري په دغه کې تاسې نبیز مه جوړوئ دوم دوبا کدو یو قسم غټ غټ کدوګان دي چې ما وچ شي مابین یې وتراشي نو موږ تاسې خلک اکثره مستیب کې دغه کې نبیز مه جوړوئ ځکه مسامات نه لري سره چې پټ کې په کم وخت کې دستی هغه شی اثر تغییر کې راځي مسکر ګرځي او دریم نقیر لرګي مابین چې وتراشي د لرګي نه لوښی جوړ کې دا لرګی خو مسامات نه لري چې اوبه یې نن پکې واچوي د باندې نه تروځي چې بیا سړوالی پکې پیدا شي نو لوښي سر چې ورپټ کې شی ګرم شي مقیر یا نقیر یا مضافت هر لغت چې اخلي پخوا یو داسې شی و لکه کیر دا سړکانو باندې نه ده چې لوک چې اچي دی تشبیه ورکوي وایي داسې یو شی چې دا لوښي ته به ورکوه نن سبا یې موږ تاسې د کاسې د یو قسم برسیری ګچ ورکړی موږ تاسې ګچ ورته وایو اوس لوښی دا چې ګچ ورکې مسامات یې بند شو نو که دغسې چې دا قیر ورکې هم مسامات بند شو نو دغه لوښی چې مسامات بند شي سروي مروي بند شي چې اوبو چڼکه نه کوي سړوالی داخل ته نه دا راځي هغه کم ګرمایش زیات وي نو هغه ډېر زر شی متغیر کوي او د ژویو اجازه ورته وکړه ځکه په ژي کې د شي سکر معلومیږي څنګه وایي ژي کې چې د نبیز واچوې چې سکر ته رسیږي یو ډډیږي دا لوښی ژی ډډېدن قبلوي پړسیږي دوم د سکر د وجې نه ژی سروی کیږي لکه دا تیزابي اثر کې پیدا شي تیزابي سروی کوي نو په ژي کې ذاتي سړي ته درک لګېږي چې ژی وپړسېدو یاره دا مسکر شوي دي ما نه پیغام مخکې تاسو ته خبر کړی که نه موږ سره طالبي کې یو طالب د سر د دردو شکایت ډېر و ضعف د سر بیا حکیم ته ورغلی هغه دا سره ممیز ورته ښوولی و خو ورسره یې دا ورته ویلي چې سرکه یو سرپوښه دوه سرپوښه سرکه ورسره اچوه د ګرمۍ موسم و بیا د پلاستیکي ګیلاس په دغه کې به یې واچول مازدیګر به یې واچول سهار یې چکل نبیز وکړه خرما وکړه ممیز وه یوه ورځ یې ویې دا ملګری وایي داسې یم لکه نیشه ملګري ورته ویلې چې ته چې دا شی چکې خو دا به مسکر ګرځېدلې وایي څه خو نه پوهېږم سبا ته موږ ورته ویلې چې ښه ته یې وارې مه چکې چې ویې ګورو دا لوښي سر یې چې لرې کړو شاوخوا ګردې ګوښه داسې ځګ یې کړی و دا ډنبک ډنبک ده خو د علامه د سکر دا ده که نه اذا اشتده وقذف بزبد شراب چې جوړیږي خو د انګورو اوبه دي جوس ده جوس اوبه د انګورو وباسه کېږده دغسې خامې اوبه کېږده خو چې وخت په تیر شي د وخت په تیریدن باندې شدت کې پیدا شي هلته ځګونه شروع کړي دلته ذاتي شراب تر جوړ شي دا د سکر علامه نو دغه کې هم خیال وي چې دوه شیان چې سره ګډ کې کله حلول زر راځي ځکه مخکې موږ تاسو ویلي وو چې نبی علیه صلات وسلام د دوه قسمو نبیزو ګډېدن نه منع کړی حرمت خو نه و خو دغه احتیاط په بنیاد خرما ډېرې ګرمې دي ممیز دومره نه دي ګرم دا دوه چې سره ګډ کې او ته خیال خو دا وکړې چې ممیز خو درې شپو کې سکر ته نه رسیږي درېیمه شپې ته به شراب تر جوړ شوي ځکه خرما خو ډېرې ګرمې دي هغه دې ورګډې کړي دي نو داسې ګډېدن کې هم کله دغه بې احتیاطي راځي په لوښي کې هم کله دغه بې احتیاطي راځي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه د احتیاط وروښوه چې په دغو څلورو لوښي کې تاسې خو ممیز یا خرما چې اچوئ د ځان د علاج دپاره خو هغه به حرام شوي په حرامو به لګیا شوي په حرامو کې خو شفا نشته نو د دغه مخنیوي دپاره ورته ویلې صرف په ژي کې نبیز جوړوی په دا نورو څلورو لوښي کې نه خو چې کله خلک د دغه شي په قباحت د شرابو پوه شوه بل وارې چې راغله چې د اسلام د حکم نه خبر شي سړی د اسلام مینه په زړه کې پیدا شي
موږ تاسو بار بار ویو چې شان د مؤمن کامل دا د ابو بیا ګناه نه کوي. پس ته نه ځکه نبی اسلام اجازه ورته وکړه چې لوښی خو نه شی حلالوي نه حراموي، نبي جوړوي د ځان د علاج په نیت باندې، د تقوی علی العبادت په نیت باندې، خو بشرط چې سکر ته درنه ونه رسېږي. دغه علما او موږ تاسو فقها لنډه اسانه طریقه قلت مودې ښیي، وخت کم په تېروئ. ځکه د حدیث کې راځي چې حضرت پیغمبر علیه السلام ته به موږ سهار نبي جوړ کړه، ماښام به یې چکل، ماښام به هم جوړ کړه سهار. و سهار چې خرما واچي په اوبو کې تر ماښامه پورې د خرما او خوند کې وځي، اوبو کې قوت پیدا کېږي، خو سکر نه یې پکې. ماښام یې واچي سهار یې چکې، سکر نه یې پکې. د دغې وجې نه فقها د ژمي او د اوړي هم فرق کوي. د ژمي په موسم کې چې موسم سوړي 300 روزه خرما کې نه هغه کېږي، مسکري ګرځي، تر 2 پورې ممیز نه ګرځي، خو د ګرمۍ په موسم کې زر ګرځي. د وخت لحاظ بم کې، د ظروفو لحاظ بم کې، خو چې حرامه کې واقع نشي. به هر تقدیر ادایګي د خمس یوه شعبه ده د شعبو د ایمان نه. دا اگر که کله کله پیښیږي، خو شریعت خو جامع دین ده. دا د کله پیښېدنم ځکه چې کله داسې چې په ټول ملک کې د جهاد وخت بیخي په چا راغلی نه وي، د الکتوب نه تر سپینې ګیرې پورې د کافر سره د مقابلې وخت په چا راغلی نه وي، جهاد یې نه وي کړی. خو که کله پیښېده حکم معلوم شو، که کله هم پیښېده چې جهاد د کفارو سره راغی، د کفارو نه غنیمت ونیول شو، د هغه حکم معلوم شو چې ادایګي د خمس ده او دا لازمي ده.